ښځه په کوم اعمالو باندې جنت ته تللی شي. نو محترمه د ښځو دپاره جنت ګټل ډېر زیات اسانه دي او جهنم ګټل هم ډېر زیات اسانه دي. یو حدیث شریف کې راځي ایما امرأة صلت خمسها وصامت شهرها، هر هغه ښځه چې 5 وخته لمونځ کوي او روژه نیسي او اطاعت بعلها او د خپل خاوند اطاعت کوي، نو جنت په کومه دروازه چې دې خوښه یې داري لاړه شي. د کومې ښځې نه چې خاوند راضي وو او الله پاک هم ترې راضي دی، د خاوند خدمت دې کوي، د خاوند خبره دې مني او خپل فرایض ورسره ادا کوي، انشاءالله دا ښځه جنتی ده. او که ډېر نفلونه او نفلي روژې او هر څه کوي خو چې خاوند ته خو ناراضه وي په دې نفلو روژو په نفلو لمونځونو په دې باندې دا جنت ته نه شي تللی. د دې ښځې جنت ته تللو کې غټ سبب هغه د خپل خاوند خوشحاله ساتل دي او جهنم ته په تللو کې غټ سبب یې خپل خاوند خفه کول دي. لکه حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما په جهنم کې وکتل نو ډېرې زما د امت نه ښځې په جهنم کې وي. ښځو پوښتنه وکړه دا ولې؟ وایي دا ځکه چې یکثرن اللعن و یکفرن العشیر، لعن ډېر وای او د خپلو خاوندانو ناشکري کوي. نو د خاوند ناشکري کول، د خاوند خبره نه منل، خاوند خفه کول، خاوند خوشحالول نه، نو دا سبب د دې ګرځېږي دا ښځه جهنم